د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. هیله لرم جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. زموږ ځانګړې خپرونې ته ښه راغلاست. موږ دغه خپرونه د راشد ارمان لپاره ځانګړې کړې ده. لکه څنګه چې په بیکګراوند کې ګورئ، راشد ارمان د مریضۍ په بستر کې پروت دی. راشد ارمان د هر افغان د زړه ارمان له نظره شو، سترګو ووهه، ځکه چې په هر میدان کې خپل سیالیان یې مات کړي دي او د افغانستان نوم یې اوچت کړی دی. خو الحمدلله اوس یې د روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. راشد ارمان هغه څیره ده چې په هرات کې، په پکتیا کې له بېوزله افغانانو سره، له زلزله ځپلو افغانانو سره مرسته کړې او د مرستې لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. د مریضۍ په لړ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ورسره تلیفوني اړیکه نیولې وله او د صحت پوښتنه یې ترېنه کړې وه. موږ هم ترېنه مننه کوو. موږ هم راشد ارمان سره تلیفوني اړیکه نیولې ده تر څو د صحت پوښتنه یې ترېنه وکړو او تاسې د راشد خان مینوال هم ډاډ حاصل کړي چې روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی. سلام ارمان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي سر کې خو تاسو ته ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکي. مننه. ارمان صاحب، دا څنګه یو دم د ملا درد در پېښ شو؟ د ملا درد زما ډېر وخت نه و، تقریبا 8 میاشتو نه و، خو ډاکټر همدا یو مشوره وه چې سرجري یوازینی علاج دی. خو ښه شو چې په خیر تیر شو، ځکه چې ستاسو ټول مینوال په فیسبوک پاڼو کې، په انسټاګرام، په ټویټر کې ستاسو لپاره ډېرې دعاګانې کړي او الله پاک یې دعاګانې هم قبولې کړلې. ډېر ښه شو چې عملیات مو په خیر تیر سو. ټولو مینوالو نه ډېره زیاته مننه چې خپل دعاګانو کې یاد ساتلی یم او شکر الحمدلله سرجري په خیر سره کامیابه شوله. دقیقا ډاکټر څومره وخت د استراحت لپاره مو ټاکلی، ځکه چې ټول مینوال مو په تمه دي؟ ډاکټر خو 1.5 میاشتې تر 2 میاشتو پورې ټیم دی چې هغې کې به زما غونډ ریهاب وي، زما سیشن یې وي. دلته په لندن کې به هغه تمریناتونه ترسره کېږي او زما ریکوري به پوره همدلته وي. څه وخت به د لوبې ډګر ته بېرته راوګرځئ؟ څه مودې چې څومره ډاکټر ریسټ راکړی هغه پکې او انشاءالله چې ستاسو دعا په هیله و ډېر ژر به بېرته میدان ته. مننه ستاسې د روغتیا په هیله. موږ هم ستاسې د روغتیا لپاره د قرآن عظیم الشان ختم نیولی دی. ډېره مننه. قدرمن لیدونکو، اوس به د خپل قرآن عظیم الشان ختمانه شروع کړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ډېره زیاته مننه. ماشاءالله، خدای پاک په غږ کې نور هم برکت واچوه. یا الله، ته بهترینه شفا ورکوونکی، زموږ راشد خان اتل ته شفا ورکړه. قدرمن لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. د تاسو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ خپرونه تر دې پورې ولیدله. قدرمن لیدونکو، ارمان مو د دعاګانو نه مه هېروئ. د الله په امان.